السلام علیکم ملګرو، ډېرې افسوسناک خبر او ډېرې افسوسناکه ویډیو سره نه شیر کوم. په مفتي سردار حقاني صاحب باندې چې کوم دی قاتلان حمله شوي ده په ثوابۍ کې، او زما خیال په دې اوږې سره نږدې د سینې باندې چې کوم دی هغه زخمي شوی دی، لګېدلی دی او هسپتال ته چې کوم دی منتقل شوی دی. ویډیو به ډېره زیاته شیر کوئ، خاص کر د دعاګانو اپیل دی او د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې هغه مجرم کوم دی ګرفتار شوی دی او ډېر یو کم عمره هلک ډېر کم عمره هلک چې کوم دی حمله بهرحال انشاءالله پولیسو ګرفتار کړی دی. هغوی به پوره تفتیش انویسټیګیشن به کوي چې یاره په څه وجه باندې چې کوم دی حمله شوې ده. نو ملګرو ویډیو ډېره شارټ او وخت هم ډېر زیات کم دی، نو صرف د دعاګانو اپیل چې یاره الله وله صحت ورکړي او الله وله نوی ژوند ورکړي او انشاءالله ژوند به وله ورکوي، ځکه چې یاره ټول مطلب قرآن پاک په زړه کې پروت دی، ټول حدیثونه دي، ټول دی یو ډېره پوهه ډېر علم ورسره دی. پته نشته چې یاره په دې پاکستان کې څه وجه ده چې یاره بار بس عالمان ټارګېټ کېږي، دا مفتیان ټارګېټ کېږي، هېڅ پته نشته. او مفتي سردار حقاني چې کوم دی په توجه باندې یقینا یاره ډېر زبردست، لکه ډېرو خلکو ته به د ده په دې خبر باندې درد ورسي څوک چې ورسره مینه لري. نو د دعاګانو اپیل ویډیو مخکې ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ ملګرو. ستاسو په شیر باندې به ټولو له پته لګي، نو چې څومره شیرینګ سیوا کېږي دومره به چې کوم دی مفتي سردار حقاني صاحب ته دعاګانې رسي. هېڅ پته نه چې یاره د چا دوا قبلېږي. نو د هغه د صحت دپاره د دعا اپیل او ملګرو ویډیو سره شیر کړئ. په دې سایډ باندې هم د تاسو وینئ چې یاره زخمي حالات کې دا لګیا دي ملګري، څه لګیا دي هسپتال ته وړي، خو پته نشته چې یاره څه وجه ده. وجه به انشاءالله مخکې ته راځي، نور تفصیل به هم بیا ستاسو سره شیر کوو. فی الحال د دوا ضرورت